بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې په لوک اپ فنکشن باندې ده. ګورئ لوک اپ فنکشن موږ تاسې د ډیټا فایندینګ کولو لپاره استعمالوو. فرض که زما سره یو دکان دی او په هغې کې ما داسې یو قاعده یا قانون ځان ته وضع کړی چې که زه د 10,000 افغانیو سیل وکړم او 10,000 یو څوک له ما څخه خرید کوي نو زه 2% د هغې ته بونس ورکوم. صحیح ده؟ او همدا ډول که یو څوک 15,000 پورې سیلز یا خرید زما څخه وکړي نو زه 15% بونس ورته ورکوم. که یو څوک 20,000 افغانۍ خرید کوي یا زه 20,000 افغانۍ فروش کوم نو زه 7% بونس ورکوم او په همدې سلسله تر اخره پورې دغه بونس ما ځان ته مشخص کړی ده. ولې په لوک اپ فنکشن کې تاسې یو خبره په یاد ولرئ چې کله هم په کوم ډیټا باندې غواړو چې موږ لوک اپ فنکشن اپلای کو د ډیټا فایندینګ دپاره نو ستاسې دغه ډیټا باید حتما په اسینډینګ حالت کې اوسیږي. که چیرې دغه ډیټا اسینډینګ حالت کې ونه اوسیږي نو دغه لوک اپ فنکشن به موږ تاسې ته نه اپلای کیږي او که اپلای هم کړي نو نتیجه غلط ورکوي. فرض که دغه ډیټا د زموږ سره دا باید تاسې لومړی اسینډینګ حالت ته واړوئ او اسینډینګ او ډسینډینګ خو موږ مخکې کلاسونو کې ویلی وو چې په سورت ان فلټر کې راځو. ګورئ سورت A to Z او سورت Z to A. نو د لوک اپ فنکشن د تطبیقولو او اپلای کولو دپاره باید تاسې دغه سورت A to Z کې اسینډینګ حالت ته واړوئ تر څو دغه فنکشن موږ ته اپلای شي. اوس زه راځمه غواړم چې د سیلز په ترو باندې فرض که دلته ډېر زیات ما سره ډیټا ده او ریکارډز ډېر زیات دي زه غواړم دغه د سیلز په ترو باندې بونس معلوم کړم. دلته ورته ولیکم چې یو څوک که زموږ څخه 20,000 افغانۍ سودا اخلي نو د هغې پرسنټ یا بونس پرسنټ باید معلوم شي. فرض که یو څوک دی زموږ څخه د 25,000 افغانیو سودا اخلي نو هغې پرسنټ 9% بونس موږ ورکوو. دلته چې زه ورته رقم لیکم باید بونس ماته مشخص شي. نو د دې دپاره موږ د لوک اپ فنکشن اپلای کوو. ما مثال له مخکې نه تیار ځکه جوړ کړی دی تر څو زموږ وخت زیات ضایع نه شي او رسن یا ډایرکټلی موږ په همدغه فنکشن باندې کار وکړو. ګورئ زه دا ډېر سمپل او ایزي فنکشن دی. فقط دغه مثال جوړول یې لږ وخت نیسي او نور ډېر ایزي فنکشن دی. ګورئ زه دلته راځم د بونس سیل کې درېږم او له دې څخه وروسته ورته وایم ایکول او بیا ورته لوک اپ پریس کوم او قوس شروع کوم. له دې کله چې ما دا ورته ولیکه ګورئ دلته ماته اوس څه وایي چې لوک اپ ویلیو ستا څه شی دی. لوک اپ ویلیو خو زما سیلز دي که نه سیلز نو زه ورته دلته لوک اپ ویلیو چې دی سیلز انتخابوم ځکه د سیلز په ترو زه غواړم بونس پرسنټ معلوم کړم. دا به ورته انتخاب کړو کامه به پریس کړو. له دې څخه وروسته لوک اپ ویکټور وایي څه شی ده. په لوک اپ ویکټور کې به تاسې راشئ دغه خپل ډیټا ورته ټول سلیکټ کړئ او قوس به بند کړو او انټر به پریس کړو. ګورئ فنکشن موږ سره اوس اپلای شو. فرض که زه غواړم دغلته ځان ته دغه بونس مشخص کړم چې که یو څوک زموږ څخه د 20,000 افغانیو خرید کوي نو هغې ته باید 100% موږ بونس ورکړو. چې انټر پریس کوم او 1% بونس ورکوي. ډیټا یا ریکارډ به ډېر زیات وي نو هر یو پسې خو دلته موږ نشو ګرځېدلی نو دلته لوک اپ فنکشن ځان ته اپلای کوو. دلته سمپل راځو ورته وایو که یو څوک زموږ څخه 10,000 افغانۍ خرید کوي 100% ورته زه بونس ورکوم. چې انټر کوم او 2% ورته ورکړه. ښه که یو څوک راځي زموږ څخه فرض که د 15,000 افغانیو سودا اخلي نو زه ورته 100% بونس ورکوم. انټر پریس کړه نو موږ ته وایي چې 12% بونس ورته ورکړه. همدا ډول دلته راځم ورته وایم که یو څوک د 15,000 افغانیو زموږ څخه سودا واخلي یا 15,000 افغانۍ موږ سیل وکړو نو موږ 100% باید بونس ورکړو. انټر چې پریس کوم 20% بونس ورکړه. که یو څوک فرض که د 50,000 افغانیو خرید کوي یا زموږ سیلز 50,000 افغانۍ وي انټر پریس کوم 100% بونس ورته ورکړم نو 10% بونس ورته ورکړه. یعنې د لوک اپ فنکشن په ترو باندې موږ تاسې کولی شو چې ډیټا فایندینګ وکړو ډیټا ځان ته پیدا کړو. ریکارډز به ډېر زیات وي په زرګونه ریکارډز به وي نو هر یو پسې ګرځېدل ستونزمنه شي. سمپل لوک اپ فنکشن اپلای کړي نو تاسو ته هماغه کوم ډیټا چې ضرورت وي هغه تاسو ته درکوي. خو مهمه خبره پکې دا ده چې ډیټا باید موږ تاسو سره اسینډینګ حالت کې اوسیږي. که چیرې زه دا اوس ډسینډینګ ته واړوم او دا فرموله اپلای کړم دا به موږ ته غلط راکوي موږ ته صحیح نتیجه نه راکوي.
ګورې زه به تاسو ته پریکټیکل هم دا اپلای کوم په ډیسنډینګ حالت کې. اوس دا خو موږ سره اسنډینګ دی صحیح دی 10,000 دی 15,000 دی 20,000 دی 25,000 دی 30,000 دی یعنی دا اسنډینګ حالت کې دی. همدا ډول بونس 2% دی 5% دی 9% دی 9% دا هم موږ سره A to Z یا اسنډینګ حالت کې دی. که زه چېرته راشم دلته ودرېږم او دا ډیټا ورته واړوم څنګه ډیسنډینګ حالت ته اړوم. ګورې دا اوس موږ سره ډیسنډینګ حالت شو 50,000 شو 45,000 شو 40,000 شو 15,000 شو. لکه دا ډیټا ما سرچپه کړه چې کله مې ډیټا سرچپه کړه اوس چې زه دلته راځم ورته وایم که څوک زما څخه د 20,000 افغانۍ خرید کوي نو زه 100% ورته بونس ورکوم چې انټر کوم ما سره نتیجه غلط وځي. ولې غلط وځي؟ ځکه چې دا خبره ما په نوٹ کې تاسو ته لیکلې ده چې کله هم موږ تاسو لوک اپ فنکشن اپلای کوو ډیټا باید ورته په اسنډینګ حالت کې راولو. که اسنډینګ حالت کې فنکشن موږ ته صحیح نتیجه راکړي که اسنډینګ حالت کې نه ډیسنډینګ حالت کې نو په هغې صورت کې نتیجه موږ ته په دې ډول باندې غلط راکوي. په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړی وي.